د نړۍ 10 تر ټولو ستر اټومي هیوادونه. لیکنه ډاکټر نګ محمد ویال. د روحي معلوماتي ویډیوګانو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ معلوماتي ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي. د یوې پرتلیزې شمیرنې له مخې په 2019 زیږدیز کال کې د نړۍ 10 تر ټولو ستر اټومي هیوادونه وپیژنئ. د دوی شمیرنه له ښکته څخه د پورته پر خوا شوې ده. 10مه شمیره ایران د نړۍ تر ټولو ستر 10مه شمیره اټومي هیواد شمیرل کیږي. دغه هیواد اټومي ځواک لرونکی دی، خو د اټومي سرګلولو یا وارهیډز په اړه یې څه نه دي ویل شوي. ایران د همدغه اټومي وسلو د شتون له امله د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ دی. 9مه شمیره شمالي کوریا. په دغه شمیرنه کې د نړۍ دیکتاتور هیواد شمالي کوریا نه هم ځای خپل کړی دی. شمالي کوریا له لسیزو راهیسې اټومي وسلې غني کوي چې اوس مهال امریکا ورسره د دغې چارې د مخنیوي په پار سولهییز کړه وړه کوي. د شمالي کوریا د اټومي سرګلولو شمیر له 10 څخه تر 20 ښودل شوی دی. 8مه شمیره اسرائیل. دغه هیواد چې د امریکا متحدو ایالاتو ملاتړ لري او د اټومي وسلو په غني کېدو کې تر ډیره له ستونزو سره مخ نه دی. اسرائیل توانیدلی دي چې تر 2019 زیږدیز کال پورې 6 وارهیډز یا اټومي سرګلولې جوړې کړي. 9مه شمیره هندوستان. په اسیا کې د ګړندي پرمختګ پر لور هیواد. هند نه یوازې په پوځي برخه کې تګ ګړندی کړی دی بلکې اقتصادي پرمختګ هم مخ پر وړاندې ځي. هندوستان اوس مهال 140 اټومي سرګلولې یا وارهیډز لري، خو بیا هم له خپل سخت رقیب او گاوړ هیواد پاکستان شاته دی. 10مه شمیره پاکستان. د هندوستان او افغانستان ګاونډ پاکستان 150 اټومي سرګلولې لري چې له هندوستاني توپیر کم دی، خو په شمیر کې یې ځای تر وړاندې دی. 5مه شمیره بریتانیا. د نړۍ د وخت زبرځواک انګلستان یا بریټانیا د اټومي ځواک پر اساس 5مه شمیره دی. دغه هیواد 250 وارهیډز لري. 4مه شمیره چین. هغه هیواد چې د زبرځواک او هجمون په اړه خبرې کیږي. په اوس وخت کې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله چین ښه اقتصادي بازار لري او په اټومي ځواک کې 4م دی. چین 208 اټومي سرګلولې لري. 3مه شمیره فرانسه. د ناټو غړی او د امریکا ملګری. فرانسه 3م نمبر ځای په اټومي ځواک کې لري، دا ځکه چې د اټومي وارهیډز یا سرګلولو شمیر یې پوره 300 ته رسیږي. 2مه شمیره روسیا. د امریکا متحدو ایالاتو ستر رقیب روسیا چې په سړې جګړې کې د امریکا پر وړاندې ماته وخوړه، خو بیا یې هم وکولی شول چې په اټومي ځواک کې یوازې یوه شمیره له امریکا شاته شي او 2م مقام خپل کړي. لومړی شمیره د امریکا متحده ایالات. امریکا د نورو هیوادونو سره په ژور توپیر په سلګونه اټومي سرګلولې جوړې کړي دي. د دغه هیواد د اټومي وارهیډز یا سرګلولو شمیر په 2019 زیږدیز کال کې 1250 ته ورسید. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.